السلام علیکم حکمت الله شاه ولی الله وایو شاه ولی الله په 1903 کې پیدا شوی دی. په شاه ولی الله په 1703 کې پیدا شوی دی په کلی په مظفرنګر کې په اتر پردیش انډیا کې دا یو علاقه ده په اتر پردیش په انډیا کې یو علاقه ده په مظفرنګر اتر پردیش په انډیا کې علاقه ده په هغه کې په 1703 کې پیدا شوی دی. د اصلي نوم چې دی قطب الدین دی. د پلار نوم چې دی شاه عبدالرحیم دی. د پلار چې ولو یو ډیر غټ عالم ولو د وخت ډیر غټ سکالر ولو. د کوم زیات سټرګل د شاه ولی الله ده نو د خپل فالوورز تر ټولو زیات دغه په تبلیغ ورکوي پیغام ورکوي چې باید تاسو سنت او حدیث فالو کړئ او کوشش پر دا باندې ډیر زیات کوشش کوي چې او تبلیغ ورکوي چې تاسو چې کوم دا هندو کلچر په دې کې زیات شوی دی په سب کانټیننت کې پر مسلمانانو باندې دي اثرات زیات شوي دي دا د ځان لري کې خپل د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت فالو کړي. په اولو ټیم کې د خپل چې کوم پرایمري تعلیم ولغه د خپل پلار وخت د پلار تقریبا بیا په 18 کال کې او سوري په 28 کال عمر کې وفات شول. چې کوم ټیم د پلار وفات شول نو د پلار چې وفات شو د پلار چولو په مدرسه رحیمیه کې یو استاد ولو نو چې د پلار کوم پاسول دی بیا راولر سو تقریبا 12 کال د پلار پر ځای باندې د 12 کال په دغه مدرسه ریمیه کې ټیچینګ وکړي. د پلار پر ځای باندې چې دغه 12 کال په مدرسه ریمیه کې سبق ورته ویلې نو د پلار به ویل چې هغه ذکر حافظ ملک هم په خپل کتاب کې کړی دی. په د حافظ ملک یو بوک دی کتاب دی چې دغه نوم دی مسلمز نیشنلزم ان انډو پاک وای د پلار په ویل چې his hands are my hands یعنی د شاه ولی الله لاسونه زما لاسونه دي یعنی په شاه ولی الله باندې زما ډیر کار وزي او شاه ولی الله چې ډیر فرمانبردار دی یعنی په هغه کې په ډیټیل دا خبرې کړې دي د شاه ولی الله په ټیلنت کې د شاه ولی الله په سرویسز په باره کې. نو د کوم حالات له پاغه ټیم کې چې کوم ټیم شاه ولی الله په دور کې د مسلمانانو چې کوم حالات په بر صغیر کې هغه ډیر زیات د مشکلات سره مخامخ وو. دغه مین وجه چې شوله یو چې کوم دغه وار پر سکسیشن هغه حالات داسې کولو چې د مسلمانانو حالات یو ډیر زار کړي نو دغه بیا د اورنګزیب عالمگیر د مرګ نه پس د مسلمانانو بلکې زبدا ومه چې کوم ټیم اورنګزیب عالمگیر چې خپل وروړه دارالشکوه مراد او دارا او شاهجهان چې کوم ټیم دا وشتل مړی کولو نو دغه ټیم سره د مغول د امپایر او د مسلمانانو زوال چالو سلو یعنی وار اف سکسیشن چالو سلو. بیا چې اورنګزیب عالمگیر مړ سو نور هم د مسلمانانو د اسلام حالات ډیر زیات کمزوري سلو د دې سپدی کې بيخي به انتها په زرو کدا ته پلکاو کسان په دا وار اف سکسیشن کې مسلمانان مړ سلو چې د دې درو څلور وروړو او د پلار په منځ کې په مابین کې چالو یعنی د دې وروړو د درو وروړو او د پلار په منځ کې چې دغه جنگ وار اف سکسیشن مشکل مرتوی د داراو د دارالشکوه د مرادو د اورنګزیب عالمگیر او د شاهجهان په منځ کې یعنی په دا څلور په منځ کې کوم جنگونه وسو په خپل کې د وار اف سکسیشن لپاره ډیر زیات مسلمانان کې موږ اسلام ته ډیر زیات تاوان ورسوي. په دې کې چې بیا کوم د ایکسټرنل پاورز وو یا بل داسې نون اسلامیک ایکټرز چې کوم هغه ته یو موقع ملاو سوله خپل پاور د رسکېدو لپاره یو جوړېدو لپاره لکه سکچو مرټاس او هندوز ول نو هغه ډیر زیات په دې کې د چانس ملاو سو اپورچونټی ملاو سوله او په دې کې بیا د دې سره زیات مسلمانانو چې کوم کلچر او هغه ډیر کمپرومایز سلو په دې کې بیا د سکو د هندوانو چې بار ذکر کوم چې د غواز راز ډیر زیات سو بیا ایست انډین کمپنی رااله د ټریډز په بانا باندې یعنی یو نوې کالونی جوړه کړه چیرته سب کانټیننت نو دا اگر کوم ولې په دې کې بیا د ابن العربی چې د دې سمخ کې موږ ذکر وکړي په شیخ احمد سریندر په ټاپک کې په لیکچر کې چې د وحدت الوجود دومیننسي اثرات انفلوئنسي ډیره زیاته وله نو دا اگر د شان ول چې پاغه کې دغه د شان او شاغو د مسلمانانو د ژوند کلچر او ریلیجیس سټیټس ډیر زیات کمزوري کړي ولو او افیکټ کړي ولو.
چونکې چې دا حالات وو په سب کانټیننټ کې، نو د دې سره بیا د شاه ولی الله چې کوم ټیم سب کانټیننټ ته راغلی تبلیغ چالو کړي د په دې کې د ډیر زیات سرویسز دي چې هغه سرویسز اوس ډسکس کوو چې کوم سرویسز راځي. ریلیجیس سرویسز دي، پولیټیکل سرویسز دي، سوشل ان اکونومیک سرویسز دي، لټري سرویسز دي. په ریلیجیس سرویسز کې تر ټولو اول دا دی چې د شاه ولی الله راولار سو ګروپونه جوړ کړناوي، لکه د تبلیغ په ټاپ کې داسې ګروپونه جوړ کړو چې هغه خلکو لېږل خلکو ته په علاقو ته سره لېږل چې د تبلیغ ورکوي چې باید تاسو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت فالو کړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فالو کړئ، او کوشش تر ټولو زیات دغه وکړي چې ورته نوټینګ دی چې د راولار سلو په مسلمانانو کې د جهاد جذبه ډیره زیاته کړه، د چې د جهاد یعنی په لاس جنگ کول او د نفس جنگ کول او د علم جنگ کول د دې زیاته زور ورکړي او پردار شي پیغام ورکړي مسلمانانو ته چې بای په ځان کې او په روح کې د جهاد جذبه پیدا کړي او وحدت الشهود کنسپټ د شیخ محمد سریندی کنسپټ یې فالو کوي او د دې تبلیغ هم ورکوي چې تاسو وحدت الوجود پرېږدئ، وحدت الشهود فالو کوي. او دویمه تر ټولو زیاته دا خبره ده چې په هغه ټیم کې د مسلمانانو چې کومې فرقې وي د دې ودین ته ډیر زیات نقصان رسولی او د علماو په مابین کې چې کوم تقسیم دا ډیر زیات نقصان رسولی او د شیعه او د سنی د دې کنسپټ ختم کوي. او یو خبره دویمه خبره دا ده چې کوم فور سکولز اف ثاټس چې کوم د اسلام د دا امام ابو حنیفه د امام مالک د امام حنبل د او امام شافعی ده، امام ابو حنیفه او امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعی د دې په منځ کې د چې کوم ډیویژن تفریق کوشش پر دا باندې ډیر زیات وکړي چې دا خلک برته پر یو پلیټ فارم باندې راولي چې باید اساس کوم تفریق دی د علماو په مابین کې دغه چې د اسلام ته ډیر زیات نقصان رسوي. نو په دې غشان کې د ډیر تر ټولو زیات دغه کوم چیلنجز ولو پر دې شان باندې د ډیر زیات کوشش وکړي او تر ډیر حد پورې شاه ولی الله په داسې شي کامیاب وسو. دا د ریلیجیس سرویسز او دویم راځو پولیټیکل سرویسز. په پولیټیکل سرویسز کې چې په هغه ټیم کې کوم ټیم د مراټاز او د سکانو چې کوم پاور هغه ډیر زیات سلو او د خلکو پر مسلمانانو باندې ډیر زیات ظلم چالو کوي. نو په هغه ټیم کې چې کوم ټیم په مغولو کې داسې یو کمپټیټیو بادشاه نو رولر نو دی راولار سلو شجاع دولت او نجیب دولت لیټر ولیکي. نو د دې سره زیات د لپاره یو بل لیډر هم ضرورت ول چې دی راولار سو بیا په 1761 کې و احمد شاه ابدالي د افغانستان چې کوم یو رولر واغه ته یو لیټر ولیکي چې باید تر اصل چې کوم مراټاز چې کوم دي یا سکان چې کوم دي د خلاف جهاد وکړه مربم تاسو ساتر کو. نو شاه ولی الله د خلکو ته لیټرز ولیکل دا خلک بیا رالو په 1761 کې چې کوم پانیپت دریم جنگ وسلو ډیر مشهور جنگ دی دغه جنگ سوی دی د پانیپت پر مقام باندې و مراټا او سکان ته شکست ورکول کړی. یو بل سرویسز دی په سوشل اکونومیک سرویسز کې دا ویلې دا سرویسز کې دا خبرې تر ټولو زیات خلکو ته کولای چې تاسو ساده ژوند تیروي، حرام او د حلال په مابین کې تمیز زده کوي او فرق زده کوي. او دریم چې کوم فورت چې کوم سرویسز دی لټري سرویسز په دې کې دا تقریبا مور دین 50 بوکس چې کوم دی شاه ولی الله لیکلي په خپل ټایم کې تر 50 زیات کتابونه په دې کې لیکلي دي او تر ټولو زیات پرومیننت چې کوم دی د په 1737 او 38 کې د قرآن شریف فرست ټایم په پرژن کې یعنی پارسی کې ترانسلیټ کړي او دغه بعد چې کوم د زامن وو شاه عبدالقادر او شاه رافی او هغه داسې کسان وو چې په اردو کې د قرآن شریف ترانسلیشن یې وکړي او حجت الله البالغه ولیکي. دا یو بوک ته ولیکي تر ټولو زیات په دې کې د دغه کوشش وکړي چې په دې کې د ریزنز ولیکل د مغول د امپایر د بادشاهي د یا د مغول د حکومت ختمولو او د کمزوریدو وجوهات په د وجود الله البالغه کې په ډیټیل سره دا شی ډیسکس کړی دی. دا بوک لیکل دی چې ډیر زیات مشهور او فیموس بوک هم دی. نو که پر دا شی باندې موږ انالیسیس وکړو دا خبره کوي چې باید ریبیلډ د ډاینګ ویلیوز اف اسلام سپریډ اسلام ټاپ سوشلی تھرو سوشل پولیټیکل اینڈ اکونومیک سرویسز. نو دا خبره د کوشش وکړي چې اسلام پیلاو کوي او د اسلام کنسپټ ورکړي تر پولیټیکل او اکونومیک او سوشل ویلیوز یو خلک تر وشولې
او دویمه خبره دا ده چې بعضې خلک په دې باندې ډېر اعتراضات هم کوي دا خبره کریټیسایز هم پر کوي تنقید هم پر کوي چې د کوشش ډېر زیات وکړو مګر د چې د مغول ډون فال نه کوي ودروي یعنی دا ډون فال څه مطلب دا دی د هغه چې کوم وال په وار زیوال هغه کې د درول یا د کوم سوکه کول کې دا نه کېده هغه بنو دا خبره وی چې شاه ولی الله بنو څه کړي ولای چې هغه مغول چې خپل رولرز خپل کمزوري ولو او دا چې کوم خپل داسې غلطي فیصله وکړي چې هغه خپل په خپل ولې خیر رائټرز بایز دا خبره هم کوي دویم خبره دا ده چې وای دا چې دی هیز انوایټیشنز ټو فارن رولرز فردر ویکنډ مغول امپایر چې وای دا چې کوم ټیم شجاع الدوله او نجیب الدوله او احمد شاه ابدالي ته کوم پیغام ورکړي چې راز پر مرټاو پر سکان باندې جهاد وکړي حمله پر وکړي دا خلک چې دی اسلام ته ډیر نقصان رسولي دي د پاور پر سپورو زیاتیږي نو د کوم ټیم دی وای دا خلک ته دعوت ورکړي دا شی اسلام ډیر کمزوري کړي دا خبره هم په کریټیسم کې خلک کوي او دویمه خبره دا ده چې وای د کوم دغه دعوت ورکړي و شجاع الدوله او نجیب الدوله او شاه العبدالله ته وای دا چې کوم ټیم ایست انډین کمپنی او برټیش چې کوم رولر زولو هغه ته یو موقع ورکړي چې هغه راځي پر سب کانټیننټ باندې ډایرکټلی او ان ډایرکټلی کنټرول حاصل کی حمله پر وکي ویني نو دا و شاه ولی الله تاسو سره مشیر کی امید لرم چې تاسو به سر په خلاصو وي تاسو به د سره سات خپل نوټ ضروري نه ده چې تاسو کوم شان درته لیکلي ته به تاسو لیکي بس دا یو سټوري په شکل کې یا یو د ډیسکشن په شکل کې شاه ولی الله ما تاسو سره ډیسکس کی امید لرم چې تاسو به سر په خلاصو وي بس دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیو لپاره د چینل سره پاتې سي الله حافظ